آیا ټول حیوانات ویده کېږي؟ لږ تر لږه همداسې په نظر رسېږي، ځکه چې هغوی سترګې پټوي، حرکت نه کوي او آرامه وي. خو دا چې څرنګه او د څومره وخت لپاره ویده کېږي یو له بله ډېر توپیر لري. مثلا زمریان په یوه شپه او ورځ کې 20 ساعته خوب کوي، په داسې حال کې چې د زرافې لپاره بیا 2 ساعته خوب کافي وي. مهاجر مرغۍ یوازې څو دقیقې خوب کوي، هغه هم د الوتنې پر مهال په هوا کې. دغه مرغۍ له ټکر څخه د مخنیوي او د دښمن د پیژندلو لپاره خپله یوه سترګه هم پرانیستې پرېږدي. ځینې نور حیوانات هم په اصطلاح ماهرانه خوب لري. فیل په ولاړه ویده کېږي. فلامینګو یا ډینګان په یوه پښه درېږي. د ماښام ښاپیرک بیا خپل سر ښکته ځوړندوي. د اوبو اس تر اوبو لاندې او کبان په پرانیستو سترګو ویده کېږي. ځکه هر یو چې ویده کېږي له خطره ډک ژوند لري. له همدې کبله حیواناتو هر یو یې د ځان لپاره یوه حل لاره موندلې ده، څو په ډاډمنتیا سره خوب وکولی شي، ځکه چې خوب هغوی ته د غذا په څیر اهمیت لري. دا چې ولې حیوانات ویده کېږي دلیل یې لا روښانه نه دی. د انسانانو په مورد کې معلومه ده چې د خوب پر مهال یې ماغزه ډیر فعاله پاتې کېږي. پیښې، شننې، هغه څه چې نوي زده کوي حافظې ته یې سپاري او اضافي شیان پاکوي. ډیر شمېر حیوانات هم د انسانانو خوب ته ورته پړاوونه لري. سرسري خوب، ژور خوب او ان فعاله پړاوونه چې د بیلګې په توګه سترګې یې پکې حرکت کوي. ډیر وخت داسې فکر کېږي چې هغوی خوب ویني، لکه کله چې په خوب کې پښې خوځوي، داسې چې لکه منډې وهي. تر اوسه پورې د ټولو حیواناتو د خوب په هکله علمي څېړنې نه دي ترسره شوي، خو هیڅ حیوان نه دی لیدل شوی چې نه ویده کېږي. ساینسپوهان حدس وهي چې ټول حیوانات باید د انسانانو په څیر ویده شي. ښه نو د ټولو ښه شپه.